بسند متصل منا إلى إمام الحمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلون أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. کراهیت بول فی الماء الراکد په ولاړ اوبو کې. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویل لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، بول دې نه کوي یو د تاسې په ولاړ اوبو کې ثم یتوضأ منه، چې بیا به اودس کوي دغه اوبو نه. دا دو شیان ذکر شو، د بولو او د اوداسه. اوس دغه دواړه سره جمع کېدای نشي چې په ولاړو اوبو کې بولې وکړي بیا اوداس پکې. دا د امام صاحب لپاره دلیل ده. پرون په دې مسله کې چې اوبو په اوقو د نجاست لږ اوبو نجسي کیږي که نه، اهل ظواهرو امام مالک رحمه الله یو دا ویل چې اوبو مطلقاً په وقوع د نجاست نه نجسي کیږي. صرف امام مالک صاحب تغییر د اوصافو په لحاظ خبره کړې وه. موږ یې چې نه لږ اوبو په وقوع د نجاست نجسي کیږي وصف متغیر شوی وي که نه، ولې دغه د حدیث مبارک دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولاړو اوبو د بول نه منع وکړه، علت د نجاست وقوع د په اوبو کې چې اوبو نجسي کېږي بیا خو به اودس ته ضرورت لري، اودس بیا نشي پکړی. په یوه وار بولو باندې کنکۍ ډنډ د اوبو چې لاس په لاسه کې نه وي، خو دا کمه کې خبره ده، هغه په یو وار باندې رنګ بدلیږي، خوند و بوی بدلیږي. هغه د حدیث کې مطلق خبره راغله. نور دا چې په ولاړو اوبو کې بول مه کوئ، غائط نه کړ ذکر چې لوی قضای حاجت ته. بعض خلک غریبانان دا مفهوم مخالف ته ډیر زر منډي وایي چې غایت روا دي خو بول ناروا دي. وای عادتاً په اوبو کې چې کیږي خلک بول کوي، غایت نه کوي، ځکه د عادت په لحاظ باندې ویل لا یبولنه. خو عین حال کې د دائم قید چې ویلې دغه کې بیا دغه تفریقې ته اشاره شوه چې په ولاړو اوبو کې بول کول په روانو اوبو کې بول کول فرق لري. په ولاړو اوبو کې بول کول چې لږ وي دا حرام دي، په جاري اوبو کې بول کول مکروه تنزیهی دي، ځکه په جاري اوبو کې بول کول خلاف الادب خدا، لیکن اوبو نه نجسي کیږي چې جاري دي د جریان دی وجه نه اوبو نجسي کیږي نه. اما لږ اوبو د لکتوب دی وجه نه چې بول پکې وکړي د مسلمانانو د ګټې نه دی وایسته، د مسلمانانو د ګټې نه دی وایست، چې د ګټې نه دی وایستو د مسلمانانو نه، نو دا عمل حرام وګرځېدو. په لږو اوبو کې بول کول حرامې او په جاري اوبو کې ډیرو اوبو کې بول کول مکروه دي، خو دواړه خلاف الاولا. خو هلته د مسلمانانو ضرر نشته پکې او دلته د مسلمانانو دپاره ضرر ده. نور ما پرون هم دلایل ویلي وو چې ولوغ القلب کې هغه د لوښي خبره وه، لا یغمسن یدکم کې د خبره وه، فی نفسه لږ اوبو په وقوع د نجاست باندې دا نجسي کیږي. باب ما جاء في ماء البحر انه طهور. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن أزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفلاسي رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهزور بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو
هو نار. د دریاب اوبه څنګه دي؟ چا د حضرت پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په دریابو کې کله سفرونه کوو او د ځان سره مو د چکاک دپاره لږ اوبه اخیستي اوس وخت لمانځه راباندې راغی په دغو اوبو که اودس کوو خو دا اوبه راخلاصیږي بیا موږ تندې کېږو د تندې نه مرو د دریاب اوبه خو د چکلو نه دي نو آیا د دریاب په اوبو چې موږ اودس کوو دا روا ده که نه؟ حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویلې د دریاب اوبو پاکونکي دي اودس په روا او میتته هم حلاله ده هغه هم خوړلی شي. دلته څو شیان دي. اول دا د بحري سفر د جواز حکم معلوم شو چې په دریاب کې سفر روا ده ولې صحابه مبارک چې موږ په دریابو کې سفر کوو لږ اوبه مو راسره خوږې اخیستي که په هغو اودس وکړو بیا د تندې نه مرو د دریاب اوبو استعمالول موږ ته روا دي که نه؟ نبي علیه السلام داسې نه ورته چې په دریاب کې ولې ځئ خو دا سفر ناروا ده بلکې د جواز لار ورته کوي په اودس په کړی شي په دغه اوبو باندې. هغه حدیث مبارک چې راغلی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ویلي دي لا یرکب البحر الا غاز او معتمر او حاج او معتمر. د هغه نه بعضې خلک دا معلوموي چې بحري سفر ناروا ده نبی علیه السلام خو صرف د دریو خلکو دپاره جایز کړی نو موږ ویو چې هغه نهیه ارشادي او شفقتي ده. د دریاب په سفر کې د هلاکت خطر ډیر وي لہذا که یو وارې تلې نو په دیني سفر کې که ووتې من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله جهاد کې ووتې که حج ته لاړې که عمرې ته که مړ شوې نو خو دغه اصل مقصد ته ورسېدې خو فی سبیل الله مړ شوې. د دنیایي کاروبار دپاره خطرناک سفر ولې کې هغه نهیه ارشادي او شفقتي ده کنی خو خدای متعال موږ ته دا کشتۍ خپل احسان بیان کړی ده ما تاسو دپاره کشتۍ بیان کړي دي چې تاسې د تجارت مالونه پکې وړئ خو ګوره هغه د دې غایت نه د تجارت سفرونه معلومیږي چې روا ده. علما داسې وایي د دریابو حالات دوه قسمه دي. کله دا د پسرلي په موسم کې چې دا د غرو واورې ویلی شي اوبه را ډیرې شي نو بعضې سمندرونه داسې چې څپې وایي په دغه وخت کې د غرقېدن خطر ډیر بیا یو سفر هم نظر کې روه او چې اوبه په خپل عادي تګ باندې تګونه کوي د هلاکت اسباب ډیر نه یې پکې بیا هر سفر پکې روا ده که تجارت دپاره وي که د علم دپاره وي که د حج دپاره وي که د هر فی نفسه احتمال ما د هلاکت خو د طیارې په سفر کې هم شته د موټر په سفر کې هم شته د اوښو د آس په سفر کې هم شته یو خو جواز د سفر معلوم شو. دومه خبر دریاب چې حد نه معلومیږي سر او بر نه معلومیږي په دومره اوبو کې پوښتنه ولې کوي دا منشه دې پوښتنه چې ولې پوښتنه کوي چې د دغه اوبو باندې اودس روا ده که نه ام جاري دي ام ډیرې دي دا پوښتنه ولې کوي وایي د پوښتنې منشه یا دا ده چې د دریاب اوبو رنګ خوند بوی اکثره بدل وي او صاف ټول بدل دي یا منشه یې دا ده په دغه دریاب کې ډېر غټ غټ حیوانات زندگی کوي هغه چې مړه شي څوک یې باسي د دریاب نه چې دریاب اوبه خرابې نه شي خو هغه نجس شیان هلته پکې خوړین شي پکې د دغې وجې نه پوښتنه لکه په جواب کې حل المیتته کې چې دغه ځای ته اشاره ده یا موږ تاسې چې چیرې د سمندرو څنګ کې ښاریات ووینو هغه ښاریات د بازار ادی چې ندی ورته وایي هغه ګڼ سفرونه چې هغه ګڼ نهرونه وي د نجاست دا ټول وړي دریابو ته اچي دا ګڼ ویالې دریابو ته د دغه وجې نه خلکو ته منشه پیدا شوه یا په سفر د دریاب کې په شپو شپو مزل وي د انسانان چې قضای حاجت کوي دا چیرې کوي خو پیغه کشته کې کوي بیا لویږي چیرې دغه دریاب ته لویږي یا منشه د پوښتنې دا ده چې وروسته ابن عمر رضی الله عنه چې وی یو حدیث راغلی ده چې دغه دریاب لاندې اور ده دې څه معنا ده
یا وای په حقیقت باندې بنا ده یا دا معنی جهنم چې راځي هغه به دغه د سمندر ځایونه نیسي. اذا الجنة ازلفت و اذا الجحیم، خو دغه خو ګوره راځي دغه اوبه به د جهنم جز ګرځي. منشي دغه د پوښتنې د دغه په بنیاد باندې وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته ویل چې اوبه پاکونکي دي. دغه رنګ خوند بوی چې بدل شوی ده په نجس نه ده بدل شوی. د اوبو جاری و الله خو څه کوي جاری و اوبو چې رنګ بدل شي خوند بدل شي بوی بدل شي خو په نجس شي بدل شي. د اوبو ذاتی خوند دغه ده د دریاب د اوبو دا ترخی اوبو چې وي دغه دریاب ویل کېږي، خوږې اوبو ته نهر ویایي. هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. د یو ذاتی خوند دغه څه ده، ذاتی رنګ تور غوندې رنګ ده، اوبو یې بوینې غوندې دي، داسې نه دي چې هغه د وقوع د نجاست د وجې نه دي. نو اوبو یې پاکونکي دي. بیا حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته میتته هم حلاله ده. که تاسې ته خیال دا درځي چې خو شیان کې مرداریږي هلته خو هغه خو پاک دي. حل په معنا د پاکوالی ده. زموږ په مسلک باندې پاک دي. یو شی پاک وي خو خوړل کېږي نه. خاوره پاکه ده که نجسه خوړل کېږي؟ پاک دي، پاکې ورته ویلې دي، حلال نه دي ورته ویلې، پاک دي. نو چې دریاب کې مایع مړ شو که نور حشرات دریاب مړ شو اوبه نه په نجسي کېږي. اوس دلته ضمناً بله مسله حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه د اوبو د دریاب په باب کې وشوه. د جواب په دغه ولې ورکو اوبه یې پاکې دي خو خبره خلاصه. دا نور ځای دی ولې ورته ویلې چې والحل میتته، یا خو د دغه دپاره ویل چې هغه منشا یې دی ته چې په خیال کې ورتله چې اوبه نجسې کېږي، یا وایي اسلوب حکیم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم ذات داسې جواب ورکړو چې هغه سائل دومې پوښتنې ته مجبور نشي. د اوبو په باب کې پوښتنه وکړه موږ خوږې اوبه د ځان سره وړو که اودس په کوو بیا خو هغه اوبه خلاصېږي د تندې نه مرو. اوس دغه سفر کې نو لکه اوبه چې خلاصېږي هغه خوږې خو نفقه به هم خلاصېږي. بیا به هغه دوه وارې پوښتنه د دې کوي چې ښه خوراکي شیان را خلاص شو موږ د دریاب یو شی نیوی شو خوړی شو. نبي علیه السلام مخکې نه جواب ورکړو چې میتته هم حلاله ده، هغه ضرورت هم پوره پکوی شي. اوس د دریاب کوم شی حلال دی؟ د ائمه په دې کې لوی اختلاف ده. بعضې ائمه لکه امام شافعي صاحب وایي د دریاب نور هر شی حلال دی او چنګښه غریبه نه ده حلاله، ځکه د هغو په باب کې صریحي حدیث د منع راغلی ده چې بخاري شریف کې موږ تاسو ته راځي چې چا د دوایي دپاره ورته وښیي چې که استعمالوي نبي علیه السلام ورته ویلي په نجس کې شفا نشته، چنګښه نجسه ده. نو د چنګښې د نجاست تصریح په هغه حدیث کې راغلی ده. نور الحل میتته په عموم دی پرېږدي. نو د دریاب چې څومره شیان دي ټول پاک دي. بعضې ائمه امام مالک صاحب دغه وایي چې د دریاب شیان نور پاک دي خو صرف د دریاب سپی، د دریاب انسان. ابن کثیر وایي چې زر قسمه مخلوقات دي خدای پاک 400 قسمه په وچه کې زندگی کوي، 600 قسمه په دریابو کې. ما ته خپل خلکو ویلي دي وایي دریابي انسانان مو لیدلي دي. هر قسم حیوانات چې په دا ژوند کې په هغه کې کوي په دریابو کې هم دغسې شته. نو سپی ناروا ده، انسان ناروا ده، نور ټول روا دي. بعضې ائمه بیا دا وایي چې په دا وچه په حیواناتو یې قیاس کوه، کوم شیان چې په وچه کې حلال دي د هغو جنس چې په دریاب کې و هغه هم حلال دي. کوم شیان چې په وچه کې نجس و د هغو شکل چې په دریابو کې هم هغه نجس ده. د موږ په مسلک باندې د دریاب په حیواناتو کې صرف مایع روا ده. احلت لنا میتتان و الدمان، دو میتتې موږ ته حلال نبي علیه السلام ښوولي دي، یو ملخ یو مایع، یو ملخ یو مایع. نو مایع روا ده هغه حدیث مبارک نه. نور میتتې د دریاب شیان نور موږ ته نه دي روا. ويحرم عليهم الخبائث، کوم شی چې طبیعت سلیمه نه پرتر کوي په خبائثو کې دي. د دریاب دا نور شیان خبیث دي. هلته د آیت معلومیږي چې دغه حرام دي، خوړل ناروا ده. او په مایانو کې هم طافي
هغه مایع چې په خپل مرګ کې مړ شوی وي اوبه یې راپورته کړي دا سپینه سینه یې داسې په واس طرف ته راجګه شي دغه احناف ناروا ده. ولې حدیث مبارک کې راځي هر هغه مایع چې اوبه په وچې شوې دریاب اوبه کمې شوې مایع وچ پاتې شو نو مړ شو یا اوبو په څپو راوغورځوه نو خوړل روا دي. ګورې نسبت مرګ قاصر ته شو یا اوبو تر کمې شوې یا اوبو راواچوه او الا ما مات وطفئه چې په خپله په اوبو کې مړ شو نو اوبو کمې شوي دي نو اوبو غورځولی نو خو مرض ده د مرض د وجې نه چې مړ شو او دا سینه یې سپینه راووته پورته دغه به نه خوري. د هغه استثنا په خپله پیغمبر علیه صلات وسلام کړی. نور د دریاب مایع که کنکی وي که غټ خو چې مایع وي خوراک کې روا ده. موږ تاسو ته بخاري شریف کې را روان ده چې صحابه 300 کسان دي او په یو سفر تللي زاد ارڅه ور ختم شو غریبانانو پاڼې خوړې بیا یې موږ ته خدای پاک دریاب نه یو مایع راوغورځوله که یو غونډۍ دومره وه 300 کسانو خوراک ترکوه. حتی چې هغه امیر د دغه مجاهدینو بیا د دغه مایع پختۍ ورسې ودروله او په دا خلکو کې چې د جګ قامت سړی و دغه یې په اوښ سپور کړه دغه په اوښ سپور سړی د پختۍ لاندې ووت 300 وږي کسان چې د یوه مایع نه خوراک کوي 18 شپې نو روا ده. د مایعانو په وجود کې په مخلوق کې وایي دا مایع ډېر غټ غټېږي د غټېدن انداز نشته پسې غټېږي پسې غټېږي. حتی که د مار په شکل وم خو چې مایع و مار ماهي چې ورته ویي خو چې وي مایع خوراک کې روا ده. ته چې سړی کله کله د سمندر غاړې ته لاړ شي او هغه خلکو چې نمونې دي دغه مایعانو په هغه ډنډو کې ساتلي دي یا شیشو کې بند کړي دي مختلف رنګونه دي د هلیکوپټر په شکل رنګ ده د جټ تیارې په شکل باندې رنګ ده د نورو جهازو په شکل باندې رنګونه دي داسې روان یې لکه پورته ولاندې چې روان دي او داسې دغه وزرونه داسې یو ببر شیان روان دي چې ټول دغه پیپړی دي سره خورېږي بل شی نه پکې معلومیږي. رنګونه سره شنه زیړ تور سپین مختلف رنګونه مختلفې نمونې لري خو چې وي مایع بیا که کنکی وي که غټ بیا که د مار په شکل وي خو چې مایع وي ټول اقسام روا دي. زموږ په مسلک باندې الا ما تپیا چې په خپل مرګ مړ شي چې د قاصر د وجې نه مړ شو ښکار کوي حتی که بم ور واچویم لکه دا نن سبا خلک چې په اروتو بم ور اچوي هم روا ده ځکه خو د قاصر د وجې نه مړ شو د دغو ټولو مایعانو خوړل روا دي. اوس نو نبی علیه صلات وسلام په اسلوب حکیم سره پوه کړو چې اوبه هم پاکونکي دي میتته هم که ضرورت ورته پیدا کېدو په لارې په سفر کې نه په قدر خلاصه شوه بیا یې وخوره میتته هم روا ده چې مایعان دي. باب التشديد في القول وبه قال حدثنا حناد وقتيبة وابو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمشي قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى على القبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزح من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وابي بكر وابي هريره وابي موسى عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر فيه عن طاووس وروايه الاعمش يصح وسمعت ابا بكر محمد بن عبان يقول سمعت وكيعا يقول الاعمش واحفظ الاسناد ابراهيم بن منصور. باب التشديد في البول. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې پیغمبر علیه السلام په 2 قبرو باندې تیرېدو بیا د خلکو ته وویلې چې دغه د 2 قبرو خاوندانو ته عذاب ورکول کیږي او بیا وما يعذبان في كبير او د بخاري شریف روایت چې ده بلا وهو کبیر بیرته شته وسره. دې معنا څه ده؟ دې معنا دا ده دوی ته عذاب ورکول کیږي وما يعذبان في كبير یوارې نه په دې کبیر توپ کوي بیا بیرته بلا وهو کبیرون ذکر کوي. دې وایي معنا دا ده چې د دې په خیال کبیره نه وه دغه د مرتکبینو په خیال خو د الله په نسبت باندې کبیره وه
یا دا معنا وما يعذبان في کبیر په داسې عمل دوی ته ګناه نه عذاب نه ورکول کېږي چې دوی ځان نشوي تر ساتلی کبیر دا معنا داسې نو عمل چې دوی ځان نشوي تر ساتلی خو اسانه و ځان ساتل لیکن دوی لاوبالي کړه د دغې وجې نه دوی ته عذاب ورکول کېږي هغه څه شی و دا دوه عمله یو دا چې د یو د بولو نه ځان نه ساتو جامه نجسه بدن نجس او دا بل چغلخوري شیطانت کوو د مسلمان خبره د ضرر په نیت باندې بل مسلمان ته وړو مسلمانان سره جنګوه او په بل روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا د خرما لخته وغوښته هغه لخته یې په منځ نیمه یې کړه نیمه یې په یوه ودروله نیمه په بل او ویلې ښایي چې خدای پاک د دی نه عذاب سپک کړي تر څو پورې چې دا لختې نه وي وچه شوې تر هغه وخته پورې الله تعالی د عذاب هم د دوی نه سپک کړي اوس دلته څو خبرې دي اول خبره ده حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په دا دوه قبرو تیرېدو دا قبرونه د مسلمانو و که د کافرانو څوک چې د کافرانو ځکه په یو روایت کې راغلی دی چې د جاهلیت وخت قبرونه وو څوک نه د مسلمانو ولې منشه د عذاب کفر نه کو ذکر ګناه ذکر کړه چې د دغه وجه نه عذاب دی ته چې ونه ممت کو بل استنزاه من البول نه کو څوک چې واقعي دوی دي هغه هم سیده چې په هغه دوه قبرو د جاهلیت وخت تیرېدو دا هم سیده چې دلته راغلي دي دوه قبرونه جدیدین نوي و نوي او د دغه منشه دغه د عذاب ذکر کړه یو خبر دومه خبر د دغه نه کشف القبور راغی دا د تصوف په اصطلاح باندې کشف القلوب کشف القبور کشف المقامات کشف الحقائق ځان ته کشفونه دي د ژوندي انسان د زړه په حال باندې خدای پاک سړی خبري کشف القلوب ورته وي د مړي په حال باندې خدای پاک سړی خبري کشف القبور ورته ویل کیږي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قبرو حال معلوم شو او ورسره منشه هم معلومه شو په عذاب لګیا دي دایم ورته معلوم شو او د څه وجه نه دي د څه وجه نه دي بعضې مشایخ کرامو ته خدای پاک تیز کشف ورکړی چې مرید وظیفې ولاړې قبض بیا د قبض ادراک خو وشي چې وظیفې خو ولاړې دي بیا علت معلوموي چې د څه وجه نه ولاړې دي هغه منشه یې خدای پاک ورته معلومه کړي نو دغه خلکو ته چې عذاب ورکول کېدو کشف القبور هم راغی درېیمه خبر حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام لخته راواخیسته د دې په قبرو باندې کېښوه او ویل چې شاید د دې نه به عذاب سپک وي تر هغه وخته پورې چې دا لختې وچېږي دا په څه بنیاد باندې څوک چې وحه خدای متعال ورته وکړه چې تر هغه وخته پورې به عذاب د دې نه پورته کېږي څوک چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا چې ویل په امید دې باندې چې دغه لونده لخته د خدای ذکر کوي دغه ذکر په برکت به د دې نه عذاب پورته شي اوس تو سوال واردېږي چې ذکر خو وچ شی هم کوي لوند هم کوي وان من شیء لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم بیا نو ولې فرق ده چې اوس لنده لخته د ذکر کوي عذاب ورکېږي او چې بیا لخته وچه شوه بیا په ذکر نه ورکېږي وایي هغه بیا دغه نکتې ته اشاره ده د ژوند عبادت او د مرګ نه بعد عبادت فرق لري که نه لري د ونې لندواله ژوند ده چې وچه شوه دا مړه شوه لکه انسانان چې په ژوند کې یو سبحان الله وي ډېر غټ مقام خدای پاک ورکوي خو په قبرو کې که تلاوتونه کوي که لمنځونه کوي که هر څه عبادت کوي ثواب یې نشته نو د دغه ونې د لندوالې د وجې نه چې ذکر د حیات ته هغه کې اثر ده چې هغه عذاب تر پورته کېږي دغه وجې نه علما ویلي دي چې د ایدرې نه لانده بوټي لانده ونې ویل دا ممنوع دي ولې قبر ته یې ګټه ده که وچې دغه چا چې د لرګي په درولي یا ونه وچه شوي که هغه تر ویې پروا نه لري بله خبر دا چې دغه لوند بوټی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کېښی چې د قبر نه به عذاب وچي څوک وي چې دغه د تبرک د وجه نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس په ولګېدو نو لحاظه دا حکم په ده پورې مختص ده اوس که لوند بوټی په قبر باندې هم پیدا نه ورته کوي د نبی علیه السلام د لاس مبارک برکت و د دغه وجه نه لیکن مختار قول دا ده چې نه دغه وجه نه ده د لانده بوټي د خپل ذکر وجه نه ده ولې حضرت بریده رضی الله عنه چې کله مړ کېدو د نبی علیه السلام نه وروسته یغه وصیت وکړ چې د ما په قبر باندې به لانده بوټي ګدایه
دا خرمالک ته به پرې کوئ. و صحابي چې وصیت کوي د څه دپاره کوي؟ نبی علیه السلام خو نه ده موجود چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک د برکت د وجې نه هغه شي، خو هغه یې په دا علت پوه دی چې علت یې هغه د ولانده بوټي ذکر ده، نو دی وصیت کوي. بذل المجهود کې ابو داود کې به هم درته تیر شوي، یا به راغلی خلیل احمد سرانپوري صاحب هم په دغه باندې لوی تحقیق کوي چې دا د اثر د ذکر د وجې نه ده. دغه ځای نه دا خبره معلومه شوه چې د بوټي ذکر مړی ته ګټه رسوي، نو د انسان ذکر به څومره ګټه رسوي. دا موږ ته چې حکم ده چې زیارتو ته قبرو ته ځئ، كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. یو په دغه کې خبره دا ده چې شفقت په مړی باندې دا چې مسلمان ورشي هلته د ادرې په څنګ کې تلاوت خدای متعال د کلام وکړي او ثواب یې دوی ته وبخي، نور ذکرونه وکړي ثواب یې وبخي، نو چې د بوټي د ذکر پیدا هم قبر ته رسیږي، نو د انسان چې اشرف المخلوقات دی د ذکر پیدا به ولې نه رسیږي. خو خبره دا ده چې د بولو په باب کې تشدید راغی، دا چې په قبر کې عذاب د بولو د وجې نه و. وای په قیامت کې اوله پوښتنه د لمانځه ده. قبر زندگی چې مقدمه د قیامت ده، دلته به د مقدمې د لمانځه پوښتنه چې طهارت ده، هلته د لمانځه پوښتنه ده، دلته به د طهارت پوښتنه وي. نو چې طهارت کې کمزوري وه، په پاکۍ کې کمزوري وه، نو دغه انسان ته به د قبر عذاب ورکول کېږي. که په لمانځه کې کمزوري وه، هغه ته به بیا د جهنم عذاب ورکول کېږي. بیا دا لفظ چې راغلی اما هذا فکان لا یستنزه من بوله لا یستتر من بوله لا یستبرأ من بوله، درې قسمه الفاظ راغلي دي. ځان نه ساتو او لا یستترو من بوله، د بولو په منځ کې ساتر نه پیدا کوه. ساتر استنجا بالاحجار استنجا بالماء، چې په لوټو د استنجا وویله بول دې وچه کړې، دا ساتر شو د تا او د بولو په منځ کې بیا بدن هم نه نجس کېږي، کالي دې هم نه نجس کېږي. په اوبو د استنجا وویله بعد التیقن چې به نورې بول نه راځي، دغه بول پاکې شوې، بیا تا نه بدن دې نجس کېږي نه د کالي نجس کېږي، ساتر د نجاست ته موجود شو. او یا استبرا چې د هغه بولو وچوالی ده، او داسې نه و چې دغسې اودس کول لمونځ کوه. نو دغه مسله کال په سر کې ما په اول وخت کې درته ویلې وه چې دا موږ زندګي نن سبا برباد شوې. د جماعتو په څنګ کې کموډونه جوړ، هلته بولې وکړي، هلته تلېوار وي جمع ته، وخت هم ډېر نه تېروي، دستي په اوبو باندې استنجا وکړي چې روان شي بولې راشي، کالي نجس شو، ورانونه نجس شو، اودس مات شو. او که زر اودس ونه کی صرف استنجا وکي او اودس بیا بل وخت کی، خو چې روان شو کالی خو نجس شو، بدن خو نجس شو، په دا نجس بدن او نجس کالی باندې چې لمونځ کې خدای لمونځ نه کیږي. وای استبراء دا ده. موږ تاسو د نور رضا او د قدرت شریف خبره کړې چې سړی چې بول وکي استبراء دا ده چې کامل یقین جوړول د بول پوچواله، لکه تنحنح غاړه تازه کول، یا مشی الاقدام څو قدمه اخیستل، یا نوم خوب کول. ګورئ دا مسله هر څه خپل واقعات ویني، مخه یا سړي یا احتلام وشو یا اجماع وکړه چې وخت تیر نشي په مابین کې، څه خوب او وخت تیر نشي، غسل وکړي، د غسل نه بعد بیا شی راشي، نو ځکه ته موږ ته حکم د زر غسل مه کوه، هغه نه بعد بولې وکړه، استنجا وچکه، یا ویده شه څه وخت تیر شي، نو په خوب هم هغه اثار بیرته ورځي، ورکېږي بدن ته. په قدمو اخیستلو او په تنحنو په غاړه تازه کولو، دغه اوبو د استنجا اوبو نه دي، لکه ډېر خلک په دغه خطا دي چې استنجا وکړي په اوبو، اودس وکړي، د اودس نه بعد چې روان شي پرتوګ بیا لوند شي، دوی دا خیال کوي چې هغه د استنجا اوبو بیرته راغلی. نو دلته منهاج لیکي وای دا د څوک تجربه وکړي چې استنجا یې وکړه په اوبو باندې جګېږي دی نه، یو واره د یو کاغذ یو دسمال چې راواخلي په هغه ځای د اوبو وچکي،
بیا د جګ روان شي چې بیا اوبه راځي که نه راځي دا اوبه د کوم خوا نه شوې که څوک وایي چې دا د ذکر د سروي نه د استنجا اوبه پورته ننوتلي چې دا استنجا یې ویله دا اوبه ننوتلي بیرته راغلی وایي که څوک دا وایي بیا خو مې باید د شا د لوري نه اوبه راتلی چې ځان وچ کې او روان شي بیا خو د شا د لوري نه ځکه منفذ مخکنی لوی ده که شاتنی لوی ده خو شاته لوی ده بیا خو به دغه اوبه د شا په لوري ډېرې ننوتې او چې استنجا دې وکړه بیرته روان شوې د شا د لوري نه د لوی قضای حاجت د ځای نه اوبه نه راځي دا د مخ د ذکر نه راځي نو دا اوبه په ذکر په سوریو د اوبو د استنجا نه دي ننوتلې دا هغه پاتې څاڅکي دي چې په ذکر کې وو د ښځو د نر په نور او داسې کې فرق نشته صرف په دغه استبرا کې فرق ده چې بول یې وکړي ښځې دستي استنجا ویلی شي خو سړي ته استبرا پکار ده ځکه د سړي په ذکر کې پاتې کیږي او دا تجربه تاسې وکړئ چې د هر څوک وي چې استنجا په یغه ځای کاغذ هم استعمال کې کاغذ هم استعمال کې بیا استنجا مو وایي په اوبو باندې د یغه نه بعد ځان وچ که چې روان شي په څو قدمو نه بعد به بیا څه اثر د لندبل راځي نو ښه د فقها چې احتیاط کوي چې غاړې تازه کا وټوخېږه په یوه قدم او په بل قدم زور وکړه څو قدمونه واخله چې هغه اثار مکمل ختم شي پس د هغه نه به بیا استنجا کوي دغه استبرا فرض ده مستحب نه فرض ده چې تر څو پورې بول نه منقطع شوی سړی استنجا په اوبو وکړي هلته وروسته بول راغی او داس مات شو په مات او داسه باندې اکثره خلک لمونځونه کوي یا په نجسو جامو نجس بدن باندې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مړی صحابي مبارک دفن کو او بیا ویلې سبحان الله نیک سړي ته د قبر عذاب خدای پاک ورکړه بیا کور ته راغله دغه صحابي مبارک د بیبي نه پوښتنه کوي دا یې لمونځو کې څنګه ډېر ښه لمونځونه یې کړه روژې ډېرې کې خو چې هر عبادت پوښتنه به یې کړه ډېر ښه نو نقصان څه و دوی ورته ویلې میږې پوهې د میږو د بولو نه یې کالي نه صفا نه ساتل نبی علیه السلام ویلې استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه نو خپلو بولو نه به هم ځان ساتي دا استبرا خو فرض ده خو د نورو شیانو د بولو نه به هم ځان ساتي ځکه موږ تاسو ته حکم دا وصیه وکړه په طاهر کې مو چې ویلي وه بدن به هم پاک ساتو جامه به هم پاکه ساتو هغه ځای به هم پاک چې لمونځ په کوو دا خو ټول د لمانځه شرایط دي اوس نو په نجسو جامه کې لمونځ دې وکړو ګناه شوه په نجس بدن دې لمونځ وکړو ګناه شوه عذاب چې ورکول کېږي د ګناه د وجې نه ورکول کېږي نو نبی علیه السلام په دغه قبر تېرېدو هلته د قبر حالات خدای پاک ورته معلوم کړه او منشأ د عذاب هم الله تعالی ورته معلومه کړه باب ما جاء في مسح بول الغلام قبل ان يطعم وبه قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن قالت دخلت بإذن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولباب بنت الحارث وهي ام الفضل بن عباس بن عبد المطلب وابي السمك وعبد الله بن عمرو وابي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل احمد واسحاق قال يمسح بول الغلام ويغسل بول الجاريه وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسل جميعا د الک بول د جنکی بول فرق لري کنه ام قیس بنت محصن رضی الله تعالی عنها فرمای اما کنکای زوی و ورمه وست حضرت پیغمبر علیه السلام ته چې مړی خوراک لیا نو شروع صرف شو دی ریو دی پیغمبر علیه السلام ته به د تبرک دی پاره یا د دم دی پاره کنکی وروړه او پیغمبر علیه السلام به دومره شفقت کو کله به کنکای په خپل غیږ مبارکه کې کېخای دغه کنکای راواخص په غیږ کې کېخه په بالا علیه بولې پوکړه په پیغمبر علیه السلام ظاهر حدیث مبارک فدعا بماء فرشه عليه او به راوخت نبی علیہ السلام رش خدا چنکی ته ویل کیږي فرشه عليه د دې حدیث مبارک په تقاضا بعض روایت کې راځي ولم يغسله پرې نه منځل جامه د دې حدیث مبارک په تقاضا د نور ائمه وی چې د الک د بولو د جنکی د بولو فرق ده
الک چې بول په چاو کې الته صرف چانکه کفایت کوي خو جنکۍ چې بول وکي الته غسل 3 واري به منځي لکه نور نجاستونه خدا اختلاف په صورت کې چې خوراک لانه شروع کړي کدی مړی خوراک شروع کو بیا د الک د بول د جنکۍ د بول فرق دی مړی چې نشته منځل کېږي به اما د موږ د احناف رایه ده چې بول کدی الک د جنکۍ د نجس دي لکه بعد طعام چې فرق نشته قبل طعام فرق نشته منځل کېږي به کته چې دلته خو درش الفاظ راغلي نو موږ د الک د بول په باب کې مجموعه روایت ته چې نظر سره وکي رش لفظ راغلی ده فرشه نزح لفظ راغلی ده فصب عليه الماء وبوی په توي کړي صب لفظ راغلی ده فاتبعه الماء وبوی په تابع کړي دا الفاظ راغلي دي اوس نو چې مجموعه روایت ته سره نظر وکي تطبیق وکړو رش غسل خفیف نصح غسل خفیف معنا راځي نو الته بسب د ما او دغه غسل خفیف معنا کې تعارضات نه راځي او بوی په توي کړي او غسل خفیف وکړه منزل شته په دواړو کې کدي الک بول دي کدي جنکۍ بول دي او دا تعبیر کې چې فرق شوی په دغه کې هغه طریقې د استعمال کې فرق ده اشاره ده چې د جنکۍ په بول کې منزلو کې مبالغه ده ډیر کوشش 3 وارس منزلو نکتیزل د الک د بول په منزلو کې مبالغه ډیر نشته منزل خوشته خو مبالغه ډیر نشته منځ خو به خدا فرق ولې شوی دا چې وی دواړه نجسه د الک د بول کې ډیر په منزلو کې مبالغه بیا ولې نشته و یا وجدا ده چې طبعا د ټول انسانانو د الک سره مینه زیات وی تر جنکۍ لہذا الک سړایم په غي کې ګرځي خځې په غي کې ګرځي او چې مینه زیات شوه کنکای الک چې په غي کې ډیر ګرځي نو خو بول به بار بار کوي او بار بار بول چې کېږي په کالیو هر واري چې ډیر کلک منځي نو به حرج دبکه عموم د بلوا چې راشي الته تخفیف نو ځکه په غسل کې تخفیف ده یو دومه وجدا ده چې د الک بول هغه داره کوي ټیټ لګيږي او د جنکۍ بول په یو ځای تويږي اوس د یو ځای پر منزل اسانه دي ځای د نجاست چې یو شو په هغه یو ځای پر منزل اسانه دي نو هغه ځکه مبالغه وکړه د چوکدا دار یو کړ یو څاڅ کېدل ته لګېدل یوالته یو الته دا ټول جامه چې بیا بار بار دغه په مبالغه مې ځینو حرج دبکي دوا دریمه وجه فرق دا ده چې خوراک چې نه شروع د خوراک نه مخکې د الک په طبیعت کې حرارت ده د جنکۍ په طبیعت کې برودت ده د الک په بول کې بدبویي ډیره نشته او د جنکۍ په بول کې بدبویي ډیره ده ځکه الته په غسل کې تشدید ده چې هغه کلک پرې مینځه او په دغه کې بیا تخفیف ده لکه موږ تاسو د غوښو مسله را روانه د وضو مسته نار کې چې تحوی کې بیا درته راځي چې د اوښ غوښه یو قول دا ده وایي ځکه د اوښ په غوښه کې د سمت زیات ده د لاسونو بوی ځي تر ډېره چې سمې پرې نه مینځي د جنکۍ په بول کې بدبویي زیاته ده او د الک په بول کې بدبویي د دغې وجه نه چې خوراک شروع شي د الک بول هم ذاتي بدبویي شي دغه خوراک د وجه نه بدبویي چې په دواړو کې پیدا شو نو ذاتي دواړو حکم بیا یو د چې دواړو کې به په غسل کې تشدید کوي او چې صرف شو ډېره وي خوراک نه د شروع شوی د الک په بول کې دومره ډیره بدبویي نشته لکه د جنکۍ په بول کې چې ده نو په منځلو کې هغه کې تخفیف ده او د جنکۍ د بول په منځلو کې مبالغه باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا حميد وقال ابو ثابت عن انس رضي الله عنه ان الناس من عرينة قدموا المدينة دا تودر دا بزویم وګدو کنه تلخ کې به مسائل شتاوي بس نه دومره غاټ کوی